عذابونه به ولې نه راځي؟ بېحیي عام شوې ده، جواري عام شوې ده، رشوت د چای پانی په ځای استعمالیږي. رشوت د چای پانی ولې کېږي چې ځکه نه چای پانی ورکه، نو د عذابونه به نه راځي. سود عام دی، سود یو کاروبار جوړ کړی شوی دی، عذابونه به نه راځي. عزتمندو څوک چې سود کوي د الله د طرف نه ورته د اعلان جنگ اعلان دی چې زما جنگ ته تیار کړی شي. زنا یو فیشن جوړ کړی شوی دی، زنا عام شوی ده، هر طرف ته بېحیایي جوړه شوې ده. نو کله چې سود عام شي، شراب عام شي، زنا عام شي، بېحیایي عام شي، نو بیا به زلزلې هم راځي، سیلابونه به هم راځي، هر قسم مصیبتونه به راځي، پریشانۍ به راځي. په معمولي خبره باندې موږ یو بل سره قتل ته لاړه شي خبره. هر طرف ته ظلم شروع دی، ظلم د پاسه ظلم، ظلم د پاسه ظلم، هر طرف ته ګناهونه دي، د بېحیایي ده. نو عذابونه به نه راځي. که ګراني راځي په موږ باندې، دا هم زموږ د اعمالو وجه ده. که بادشاهان راځي په موږ باندې، نو دا هم زموږ د اعمالو وجه ده. که زموږ اعمال نیک وي، نو نیک بادشاه به راځي. او که چېرې زموږ اعمال بد وي، یعنې په ګناهونو کې لت پت وي، نو بیا به بادشاه هم هغه شانتې راځي چې څنګه زموږ اعمال دي. بیا موږ ګیلې کوو چې یاره دا د الله عذاب ولې راغلی دی، ولې په مسلمانانو باندې دغه تکالیف راغلي دي. نو موږ په خپلو اعمالو باندې لږ نظر کړی دی. موږ ته پکار ده چې په خپلو اعمالو باندې نظر وکړو او خپل الله طرف ته رجوع وکړو، الله نه توبه استغفار وغواړو. نو بیا به دغه زلزلې هم نه راځي، دغه سیلابونه به هم نه راځي. چې تر څو پورې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام او د صحابه په نقش قدم نه یو روان شوي، تر هغه وخته پورې به په موږ باندې دغه مصیبتونه، پریشانۍ دا به په موږ باندې راځي. نو عزتمندو، الله نه هر وخت دعا غواړي چې الله موږ ټول نیکان کړي او الله دې ټولو ته هدایت نصیب کړي، سره زموږ د ټولو مسلمانانو.